د خیال انځور. د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په پاره ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي. وای زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنګ دې د ګلاب دی. تا ودا شزنا وخت واد کېږم، یو ماتم کوم نو پست واد کېږم. یا د ادبي خپرونه هر جمعه 4 بجې او تکرار د یکشنبه د ورځې 2 بجې مه هېروئ. کندوز رادیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM. د خیال انځور. د خیال انځور شم قربان د تورې غټې غټې سترګې، شم قربان د تورې غټې غټې سترګې، ستا ځواني لکه مثال د آفتاب. د تخار د جګو غرونو سلام وایم، د تخار د جګو غرونو سلام وایم، ریحانو ملا ستا مینې کړم بیتاب، ریحانو ملا ستا مینې کړم بیتاب. د کندوز رادیو د خیال انځور خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د تل په څیر مو یو ځل بیا د کندوز ولایت غښتلی شاعر ریحانو وفا صاحب ته بلنه ورکړې ده تر څو خپل هغه شعري ذوق چې لري تر تاسو یې ورسوي. وفا صاحب ستړی مه شئ، وخت مو په خیر او په خیر راغلی. تاسو ته هم ستړی مه شئ وایم او ډېر خوشحال یم چې ستاسو سره په خیال انځور خپرونه کې مې برخه اخیستې ده او د خیال انځور ټول اورېدونکو مینوالو ته سلامونه او هرکلی. ډېره مننه کوم وفا صاحب. د تل په څېر مې بیا ځکه یادونه وکړه چې یو ځل مخکې هم له موږ سره په دې خپرونه کې وي او د اورېدونکو د بار بار غوښتنې په اساس مو تاسې راوبللی. وفا صاحب که دا راته ووایي چې ریحانو وفا څوک دی، د کوم ځای دی، څومره زده کړې یې کړي؟ اکتاش صاحب ډېره مننه چې دومره تشویق مې کړمه. نو زه چې اصلي نوم مې سمیع الله دی، مشهوره په ریحانو وفا یم، د تخار د ولایت او د خوشبودین ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فعلا اوس په کندوز کې یم. ولې مو دا سمیع الله نوم ترې هغه لرې که او ریحانو وفا مو په نوم کېښود؟ بس دا خو داسې و چې یو خو نومان خو ډېر و که نه، بیا چې ما کله سمیع الله ریحان کو ډېر په دې نامه باندې ډېر شاعرانو ما د نوم څخه استفاده کول، نو بیا ما مکمل سمیع الله ایښود که خالي ریحان وفا وکړه. ښه ډېر ښه. وفا صاحب څومره زده کړې مو کړي؟ یاره زده کړې خو مې علمي اوس فعلا طالب العلم یم او مکتب مې تر 11 پورې ویلی. ښه په دې هڅه کې یاستئ چې دا خپله کوم د تعلیمي برخه چې ده دا مخ پر وړاندې یوسئ؟ او بېشکه انشاءالله تعالی که ژوند و انشاءالله مخکې به یوسو. ډېر ښه. وفا صاحب څه الزام و یا څه د دې باعث شو چې تاسې شاعر شئ؟ والا خبر خو ډېره ښه ده، خو بس داسې و چې یو شوق یې نو د شعر و شاعري سره مې ډېر شوق و او اکثر به مې شعرونه اورېدل او بس الحمدلله موږ هم دغسې دی ډګر ته راغلو. ډېر ښه. یعنې کوم بل تاثر خو نه و؟ نه نه نور تاثیرات به څه درته وایي، ژوند هر کوم تاثیرات پکې راځي، خو بیا شوق ډېر و. ځینې شاعرانو چې به پوښتنه کوو هغوی بیا وایي چې د ټولنې ناخوا دي، بیا کله چې شعرونه یې اورو بیا د ټولنې نه لږ څه لرې بیا نورې خواته رواني. وفا صاحب تاسې یو ترنم و چې ډېرو خلکو خوښ کړی، نو هغه ترنم تاسې سره سته نسته که نوي راوړي دي څه؟ انشاءالله پوښتنې به کوو خو له تاسې ته به یو شعر راوړو. بېشکه هغه چې کوم شعر مخکې ما ویلی و هغه خو یقیني ډېر خلکو خوښ کړی و
او سټوډیو کې هم ریکارډ کو خو اوس پلان هغه ما سره نشته نو بل به درته وایم ډېر ښه په مینه یې اورو ترنم کوئ که اوس شعر راته وایي ستاسو خوښه که شعر وایي بیا به ترنم ته لاړ صحیح شو. شعر درته وایم یو غزل مې لیکلی دی چې کور مې بې مور ښه نه دی کور مې کور مې بې مور ښه نه دی څنګ مې بې ورور ښه نه دی ډېر ښه ډېر عادي حاصله قصد مې قاتل نه کړې ته زه یم پښتون ماله پېغور ښه نه دی یو ځل بیا څومره ښه شعر چې مننه کور مې بې مور ښه نه دی څنګ مې بې ورور ښه نه دی هسې له قصده مې قاتل نه کړې ته زه یم پښتون ماله پېغور ښه نه دی واقعا ډېر ښه په ژوندانه به بیا خندا ونه کړې ورور بیا بې خور ښه نه دی په ژوندانه یو ځل بیا په ژوندانه به بیا خندا ونه کړې ورور بیا بې خور ښه نه دی دوه ټینګ ملګري دښمنان جوړ شي نه کنه پور ښه نه دی یو ځل بیا دا باید چې دوه ټینګ ملګري دښمنان به جوړ شي نه کنه پور ښه نه دی رقیبه غلی شه مرمۍ به دې په سر وشیندم ګوره له ما سره دا شور ښه نه دی یو ځل بیا رقیبه غلی شه مرمۍ به دې په سر وشیندم ګوره له ما سره دا شور ښه نه دی د ریحانو وفا چې نوم وانورم مور یې وما لره دا کور ښه نه دی یو ځل بیا د ریحانو وفا چې نوم وانورم مننه اختر صاحب چې د ریحانو وفا چې نوم وانورم مور یې وما لره دا کور ښه نه دی کور مې بې مور ښه نه دی څنګ مې بې ورور ښه نه دی رښتیا هم ډېر عادي وفا صاحب څومره شعرونه لري یاره شعرو حساب خو مې بېلون نه کړی خو چې هر ځای برابر شوي شعر مو لیکلی دی بس همدا چینلونو کې شعر کړی مو څه چې مې حساب نه دی کړی یعنې څومره کلونه کېږي تاسې شاعري کوئ زما د شاعري خو تقریبا 15 کاله به کېږي انشاءالله 15 کاله کېږي داسې د کتاب د جوړولو اراده لري چې داسې کتاب باید ولري اختر صاحب مخکې چې زه پاکستان کې وم نو مالک وفا صاحب ورته وایي چې شهید شو د هغه سره ما دا مشوره کړې چې زه به کتاب نشر کړم او چاپ به کړم خو چې کله چې ما کتاب برابر کړ خو هغه شهید شو نور ما څخه همدغسې کتاب پاتې شو خو انشاءالله کتاب آینده کې چاپ متخصص په کوم سبک کې تاسې شعر لیکئ یاره غزل لیکئ نظم لیکئ زه اکثر د نظم خوا کې ډېر کار کوم ځکه چې نظم مې ډېر خوښېږي او نظم سره ډېره علاقه لرم ولې مو نظم ډېر خوښېږي ځکه یو داسې دی چې یو د دې بیتونه ډېر ښه ازاد دي او شاعر کولی شي خپل زړه ټول وضاحت په هغه نظم کې صرف یو قافیه اعتبار لري نور ردیف مدیف نه لري بېشکه ډېر ښه وفا صاحب یو بل شعر درنه اورو شعر درته وایم که نظم درته وایم هر یو چې وایه غزل وایه نظم وایه یو نظم به درته وایم په مینه یې اورو چې هغه چې لاړه ښه بېغمه لاړه هغه چې لاړه ښه بېغمه لاړه ډېر ښه هغه چې لاړه ښه بېغمه لاړه هغه په چا چې ما باور کړی و هغه د بل سړي جانان وختی هغه چې په ما یې په سر ننګ کړی و هغه د بل سړي ارمان وختی هغه وسمانه غواړي بل یې غواړي هغه د بل سړي په تمه لاړه هغه چې لاړه ښه بېغمه لاړه ډېر دي چې هغه چې لاړه ښه بېغمه لاړه ما په هغې پسې کتل تر ډېره ما ویل راوبه ګرځي بېرته شاته هغه روانه لکه زر کوله هغې خندل ډېره خوشحاله لاړه هغه بې جنګ بې جنجاله لاړه هغې ویل ډېره مننه له تا ستا له ګیلو له شکایته ستړې یوه خبره نه کړې سمه لاړه هغه چې لاړه ښه بېغمه لاړه یو ځل بیا ډېر ښه مننه چې هغه چې لاړه ښه بېغمه لاړه ما په هغې پسې کتل تر ډېره مال راوبه ګرځي بېرته شاته هغه روانه لکه زر کوله هغه بې جنګه بې جنجاله لاړه هغه د ډېره خوشحاله لاړه ستا له ګیلو له شکایته ستړې هغې ویل ډېره مننه له تا یوه خبره نه کړې سمه لاړه هغه چې لاړه ښه بېغمه لاړه ډېر ښه ډېر دي چې هغه چې لاړه ښه بېغمه لاړه ما نه خبره په نانا ختمه شوه زه شوم ګونګی ما نه خندا ختمه شوه حق پک ولاړم دروازې مخې ته حیران کتل مې د هغې مخې ته زړه مې غوښتل چې هېڅ ځان وزنه وکړم چغې مې وکړې د عینې مخې ته هغه زما په درد خبره نجلۍ هغه نن څنګه نن زما له چمه لاړه هغه نن څنګه زما له چمه لاړه لومړی چې حیران کتل مې د هغې مخې ته زړه مې غوښتل چې هسې ځان مړ کړمه چغې مې وکړې د عینې مخې ته هغه زما په درد خبره نجلۍ هغه نن څنګه زما له چمه لاړه هغه چې لاړه ښه بېغمه لاړه هغه چې لاړه ښه بېغمه لاړه زړه مې ویل درځه چې زو له ښاره اوس دغه کله هېڅ فایده نه لري اوس د پخوا په شان مزه نه لري غلی مې ویل رښتیا دې ویل زړګیا نن دې څه صفا وویل څادر مې واخیست په اوږه روان شوم ټیم مازدیګر ولو چې زه روان شوم اوس ملامت زه یم که هغه و خلکو د ریحانو په قصر وښایې هغه په ملا کړمه قلمه لاړه هغه چې لاړه ښه بېغمه لاړه ډېر ښه ډېره دي وفا صاحب واقعا چې څومره ستاینه یې وسي بیا هم کمه ده
ستاسې په شعر نقد شوی؟ نه الحمدلله. آیا خوښ مو ده چې مثلا یو سړی ستاسې په شعر نقد وکړي؟ څوک کولی شي تاسې په شعر باندې نقد وکړي، انتقاد وکړي؟ فعلا خو چې زه ګورم الحمدلله چې ما شاعري شروع کړې ده، ته اوس نقد نه ده راباندې شوی چې څوک ما په شعر باندې رد وکړي چې دا شعر خراب دی دغه دی. خو تا ته معلومیږي پښتنو رواج دی، کله ناکله په شعر مې دا رد کېږي چې دا شعر لیکای شي. دا پوښتنه مې ځکه وکړله چې تاسې خو اکثریت شاعران دا خو شعر یو طبیعي ذوق ده چې یو سړی خدای پاک یو چا ته استعداد ورکوي. نو دا ځینې خلک ادبیات یې لوستي، ځینې خلکو مثلا شعرونه نه یې زده، یعنې ادبیات یې نه یې لوستي، هغوی فطرتا یعنې شاعري ته مخه کړې ده. نو دلته که مثلا یو سړی ادیب وي، یو لیکوال وي، او هغه کتابونه لیکلي او د کتاب په اړوند ځینو نورو مسایلو کې هغوی کار کړی، که یو شاعر ته ووایي چې دغه څه چې تا لیکلي دي، که دغه څه کې مثلا په دغه بیت کې لږ څه تغیرات راولي او دغه بیت ته لږ اصلاح کړي، دا د شاعر په ګټه ده که په نقص ده ستاسې په اند؟ دا خو مختار صاحب ډېره ښه خبره ده. کیدای شي بعضې شاعران ملګري دي چې شعر لیکلی، مثال یو چاته د شعر انداز معلومیږي، د شعر په قافیه او ردیف پوهېږي، سېلاب پوهېږي، یو بیچاره زما غوندې دی چې هسې خپله ځان شعر کوي. نو بس بیا نو شعر خراب وي، بعضې ملګري چې ورته وایي مثال دغه کړي دی برابر کړه، دا د شاعر پیدا کې دا هېڅ تاوان کې نه دی. زه چې ورته ګورم انشاءالله دا پیدا کړي. د شعر په برخه کې استاد لري؟ داسې خاص استاد خو زه نه لرم الحمدلله. بس ما چې کله شاعري شروع کول سیحان کندهاري صاحب سره خبره کړې وه. نوم یې څه و؟ سیحان کندهاري. ډېر هغه په کندوز کې میشته که په کندهار کې؟ هغه په کندهار کې دی. په کندهار کې. البته رښتیا یو پوښتنه تاسې نه وکړم، تاسې د ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک، واتساپ، په دې کې د کندوز ولایت شاعرانو سره او یا نورو شاعرانو سره د افغانستان په سطحه داسې یو اړیکې ورسره لرئ نه لرئ؟ څنګه؟ او بالکل زه خو چې یم الحمدلله داسې یو تاسو به هم خبره سي او مشاعري ګروپونه لرم او هغو کې د کندوز نه، د هرات نه، بلکې د کندهار نه مختلف شاعران ملګري دي چې زه د هغو شعر ګورم او شعر ما سره شریکوي. او زه خپل الحمدلله په فیسبوک، یوټیوب چینلو کې او داسې کې مې خپل شعرونه نشر کړي دي، پیدا کېږي د ریحان بابا په نامه. ډېر ښه. خلک څه وایي ستاسې په شعر؟ اگر څه موږ خو د چا چې اورېدلي دي او ستاسې شاعري سره بلدتیا لري، هغوی ستاسې تعریف کړی ده، خو ستاسې په اند ستاسې د شعر په اړه خلک څه نظریات لري؟ بس الحمدلله اوس فعلا خو داسې خاص دغه نه سي، خو دا خلک چې دي که نه دا شعر په دې خوښوي زما شعر چې اکثر عاشقان اکثر زما د شعرو ډېر مینهوال وي. او بس بیا چې کله شعر ولیکم چې کوم ځای کې یو عاشق اورېدلی، بیا راته ویل چې دا شعر به خامخا ما ته هم راکوي، یا زه یې وایم یا به ته بېرته راته وایې او راته رالیږي. یو پوښتنه مې کوله، بیا به شعر ته ورسو. داسې څوک پیدا شوی چې تا ته ویلي چې یو شعر ما ته ولیکه؟ او ما مخکې ویله چې ژوند کې سره کم ناخواله راځي که نه، ژوند دی هر کم تکلیفات راځي، خو بس شاعري هم د چا دپاره او شعر هم د چا دپاره دی. نه داسې یو مثلا یو سړی د وایي چې ما لپاره شخصي شعر ولیکه، د ما نوم پکې بار بار یاد سي، یا په ردیف کې یاد سي، داسې څه وایي ده؟ انتخابي شاعري مې کړې ده خلکو ته؟ او بالکل ډېر مې کړې ده، بیخي زیاته مې کړې، بې اندازې زیاته شاعري مې کړې په هغه کې، ځکه چې اکثره ملګري غوښتنه څخه کړې چې ما پکې یاد کړم، داسې مه کوه، نو بیا مې دغه نه پکې یاد کړی، شعر مو پسې لیکلی. ډېر اوس تاسې مې یو ترانه اورو؟ صحیح ده انشاءالله. په مینه اورو. ترانه ده چې کاش لکه اوله ورځ په شانې پاتې شوی وای، نه د کوم ګیله نه شکایت راته راوړی وای، کاش لکه اوله ورځ په شانې پاتې شوی وای، نه د کوم ګیله نه شکایت راته راوړی وای، ما درته په مینه جان قربان ویلی وای، ما درته په مینه جان قربان ویلی وای، ته رانه خفه وای ما په مینه پخلا کړی وای، نه د کوم ګیله نه شکایت راته راوړی وای،
نه چې داسې لاړې بیا دې هېڅ تر شا ونه کتل نه چې داسې لاړې بیا دې هېڅ تر شا ونه کتل ای د سترګو توره کاش تر شا راګرځېدلی وای نه دې کوم ګیلانه شکایت راته راوړی وای نه کړې اوس د صبر تعویضونه هم اثر نه کړې نه کړې اوس د صبر تعویضونه هم اثر نه کړې ستا د هېرولو چلی کاش چاره ښودلی وای نه دې کوم ګیلانه شکایت راته راوړی وای رنگ د ریحانو فابیخي سره بدل رنگ د ریحانو فابیخي سره بدل یاره چې تا یوه ریحانو ملا لیدلی وای نه دې کوم ګیلانه شکایت راته راوړی وای نه دې کوم ګیلانه شکایت راته راوړی وای ډېر ښه ماشاءالله ماشاءالله غږ دې تتمسه وقا صاحب ملا دې هم پکې ذکر کړی ده ریحانو ملا دا دې څنګه ذکر کړی ده ځکه زه یو طالب العلم یم درسونه وایم او که دغه یو هغه ترنم چې ما درته مخکې یادونه وکړه که یو دوه مصري یا دوه بیته یې ووایه وایي په ریحانو وفا څه شوي درد ما ته را معلوم زور غواړي عالمه که دغه یو څو کړی یې مونږ ته که ووایي ډېر ښه زه به انشاءالله وګورم چې ځان څخه درته وایم یو څه خیر یو څو دانې ووایه ستونزه نشته ده چې ټول یې ووایه ما مینا نه کوله خلکو درد ما ته را معلوم زور غواړي عالمه د خوږه یاره د غېږ څخه بېلتون زور غواړي عالمه اوس لیونه یم په جانان پسې مې مرمه درد ما ته را معلوم زور غواړي عالمه د خوږه یاره له غېږ څخه بېلتون زور غواړي عالمه ولالیا لاس په وفا راکه درد ما ته را معلوم زور غواړي عالمه د خوږه یاره د غېږ څخه بېلتون زور غواړي عالمه په ظاهري مینې باور نه کړم مینه درد ما ته را معلوم زور غواړي عالمه د خوږه یاره له غېږ څخه بېلتون زور غواړي عالمه او په ریحانو وفا څه شوي دا کړېږي پیسه او په ریحانو وفا څه شوې درد ما ته را معلوم زور غواړي عالمه د خوږه یاره د غېږ څخه بېلتون زور غواړي عالمه بیا نیمه شپه شوه بیا سلګی درپسې کړې نه درد ما ته را معلوم زور غواړي عالمه د خوږه یاره له غېږ څخه بېلتون زور غواړي عالمه ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله وفا صاحب کوم شاعران مو خوښېږي شاعران په اوس وخت کې که د پخوا پښتو کې اوس هم وایي پخوا وختونه هم وایي د مخکینیو شاعران د رحمان بابا او د وو شاعران لکه عابد ملنګ دی خوښېږي منیر بنیری ډېر ښه د چا ترنم اورئ ډېر ښه ځکه تاسې ترنم هم کوئ ترنم خو زه څه درته مختلف ترنمونه اورم خو خاص چې بیا کله نه کله حسنین ماشوم که تاسو د ترنم لپاره ستاسې په اند کوم څه ډېر اړین دي چې هغه باید ورته توجه وسي یا پاملرنه ورته وسي یعنې دا چې دغه چا چې دا ترنم کوي هغه دپاره هغه مثلا ځینې ترنم کوونکي چې موږ دلته رابللي دي هغوی نه پوښتنه کړې هغوی ویلي چې یو انتخاب
بل غږ او دریم هغوی دي چې هغه کومه فضا یا کوم څه چې په ټولنه کې وي هغه ته او بالکل اختر صاحب یو ښایسته حنجره پکار ده چې نطخوان باید ښایسته حنجره ولري که ترنم والا هر څوک چې باید حنجره یې ښایسته وي او بل ښه انتخابي شعر او بل دا چې ذوق و شوق باندې دی خپل شعر ووایي. بعضې خلک دی چې وایي همداسې خوند نه پر اخلي که نه چې ذوق شوق سره وویل شي د زړه له کومې شعر وویل شي هر چا به تاثیر کوي هر څوک به بار بار غوښتنه د شعر کوي ترنم کوي. واقعا داسې ادبي بهیرونه لرئ ادبي بهیرونو ته ځئ څنګه په خپل واتساپ ګروپ تاسې یادونه وکړه هلته تاسې داسې یو پلټفارم لرئ چې هلته یعنې داسې یو څه لرئ چې د جمعې په ورځ یا د شنبې په ورځ یا د پنجشنبې په ورځ تاسې یو مشاعره جوړه کړئ. مننه اختر صاحب بالکل زه خپله دلته خو الحمدلله په کندوز کې هم چې کوم ځای کې داسې راغ ادبي بهیر نور داسې دغه مشاعرې غوښتلی یم ورغلی یم او لغمان ته تللی یم هلته مشاعرو ته مختلف ځای تللی یم او الحمدلله اوس واتساپ کې هم دغسې د جمعې په شپه باندې د شاعرانو استعداد ګورم او هلته مې شاعران بللي بس مشاعره شروع کوم. کوم د افغانستان د مشهورو شاعرانو کې مې څوک لیدلي دي؟ د نږدې نه د نږدې نه مې یاره څه درته وایم خو خاص مې چا سره لیدنه نه ده شوې خو خو اوس ځان ته غټ غټ وایي مثال داسې مې د لرې سره لیدلي سلام جوړ په خیر نور داسې ناسته ولاړ نه ناسته ولاړ نه څوک غواړئ چې وګورئ په ژوند کې سړی یو ارمان لري اوس مثلا د ما ارمان دا ده چې په دې ځوانو شاعرانو کې بابرزی او ساره ډېر خوښېږي زړه مې ده چې بابرزی او ساره یو ځل د نږدې وګورم او ملګری مې هم ده انشاءالله چې کندوز ته راسي ګورم. تاسې څوک خوښېږي؟ زما ظفر علي اسمار سره دومره خوښېږي چې کله به ووینم هغه د ټولو خوښېږي واقعا ښه شاعر ده. یو بل شعر به له تاسې اورو. مننه. یو بل غزل ده چې زما په زړه کې له دردونو څخه څړیکه وشوه زما په زړه کې له دردونو څخه څړیکه وشوه زما په زړه کې له دردونو څخه څړیکه وشوه یو کال نه بعد مې له یو چا سره اړیکه وشوه ډېر ښه. سترګې مې ښکته کړې غیرت مې پرېښو سترګې مې ښکته کړې غیرت مې پرېښو. مننه چې سترګې مې ښکته کړې غیرت مې پرېښو ما حقیقت وویل ځکه دانتیکه وشوه. یو ځل بیا چې زما په زړه کې له دردونو څخه څړیکه وشوه یو کال نه بعد مې له یو چا سره اړیکه وشوه سترګې مې ښکته کړې غیرت مې پرېښو ما حقیقت وویل ځکه دانتیکه وشوه. ډېر ښه. او وایي نه که نه نه یې منې پرېږده بې غوره جانان نه که نه نه یې منې نه که نه نه یې منې پرېږده بې غوره جانان هغه د بل چا سره اوس د مینې لیکه وشوه او د یار مخ ته مې ونه کتل سر ټیټی لاړم د یار مخ ته مې ونه کتل سر ټیټی لاړم نن عجیبه غوندې صحنه وه رومانتیکه وشوه. ډېر ښه. مننه چې د یار مخ ته مې ونه کتل سر ټیټی لاړم نن عجیبه غوندې صحنه وه رومانتیکه وشوه د ځان وژلې مې څو ځلې هم هڅې وکړې د ځان وژلې مې هم څو ځله هڅې وکړې ستا د تلو وروسته مې په زړه دغه غمیکه وشوه او نن ریحانو وفا ته چا وکتل او ویې خندل نن ریحانو وفا ته چا وکتل او ویې خندل. مننه اختر صاحب چې نن ریحانو وفا ته چا وکتل او ویې خندل وای ریحانو ستا نه هم مینه څه نازکه وشوه ریحانو څنګه وای ریحانو ستا نه هم مینه څه نازکه وشوه یو کال نه بعد مې له چا سره اړیکه وشوه. ډېر دا اړیکه په رښتیا وشوه که نه اړیکه نو د کومې خبره د تخیل خبره وه نه اړیکه خو وشوه نو واده مو کړی اوس ده نه د انتظار ډېر ښه د کومې خبره د انتظار مې وخوږی وي ډېر. وفا صاحب کوم بل شعر کړه تاسې لرئ؟ بالکل شعرونه خو زیات دي زه به اوس صفحې ته ورشم ځکه چې اوس فعلا ټوله شعرونه ټلیفونو ته راغلي دي. یو شعر دی چې په زړه چې مې راتاو ستا جدایي شي کله کله په زړه چې مې راتاو ستا جدایي شي کله کله بس ورانه مې د ژوند سره بیخي شي کله کله او په لپو زهر ته مې زړه شي نیمه شپه کې مننه چې په لپو زهر ته مې زړه شي نیمه شپه کې پر ما باندې رابوج دا زندګي شي کله کله او رښتینی مین هر سړی په کاڼو باندې ولې مننه اختر صاحب چې رښتینی مین هر سړی په کاڼو باندې ولې د ډېر خلکو زړونه ازاري شي کله کله او د زړه د پرهارو خبرې چا سره زه وکړم د زړه د پرهارو خبرې چا سره زه وکړم رامخته چې دا ستا د تنهایي شي کله کله او زوړ نه وم ستا غمونه زه سپینګری کړم جانانه
زوړ نه وم ستا خبرو. مننه چې زوړ نه وم ستا غمونو زه سپینګری کړم جانانه په اور پسې دې داسې عاشقي شي کله کله. یو ځل بیا زوړ نه وم. مننه چې زوړ نه وم ستا غمونو زه سپینګری کړم جانانه په اور پسې دې داسې عاشقي شي کله کله. چې زه ریحان وفا چې کله ستا په اړه وایم. زه ریحانو وفا چې کله ستا په اړه وایم. مننه چې زه ریحان وفا چې کله ستا په اړه وایم یو سره غوندې لمبه مې په زړګي شي کله کله. بس ورانه مې د ژوند سره بیخي شي کله کله. که داسې په لنډو ټکو کې داسې شعر هغه خپل فکر باندې تاسې تعریف کړئ، تاسې په ان به دا شعر څه تعریف ولري؟ یعنې شعر تعریف کړم یعنې داسې یو د خپل هغه احساس یې تاسې د شعر په اړه لري. مثلا ځینې خلک وایي چې شعر د ټولنې جمال ده. آفرین. ستاسې په ان شعر څه ده؟ زه خو هم چې شعر د ټول ولس جمال ده. د ټول ولس جمال ده. ډېره مننه کوو وفا صاحب، کوم څه له موږ نه پاتې او موږ له تاسې نه یې پوښتي کولی شئ ووایي، او که کوم شعر بیا هم لرئ آیا ورو په څنګ کې نو د خپرونې د پای شیبې دي. مننه اختر صاحب چې ما ته مو بلنه راکړه. دا زما د ویاړ خبر ده او ډېر خوشحاله یم چې ستاسو سره په دې خپرونه کې یو څلور بیته شعر به ووایم چې دا خو مشکله ده چې بیا به درته زړه ووایم. دا خو مشکله ده، دا خو مشکله ده چې بیا به درته زړه ووایم. نور مینه نه کوم دا به درته زه ووایم. ریحانو مه کوه باور زړه در ماتوي دا خلک د بل راوړي نه خپلېږي درته څه ووایم. ډېر اړین. ډېره مننه کوو وفا صاحب، خیر راغلی. د کندوز راډیو د خیال انځور خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو له تاسو څخه هم ډېره مننه کوو چې تر دې دمه له ما احسان الله اقتاش سره په دې خپرونه کې مل وئ. تر بیا یو بل شاعر راغواړو او بلنه ورته ورکوو. تاسې په لوی څښتن تعالی سپارو. ښه وخت ولرئ، ښې شېبې د خدای په امان.